جوړ یاست. د نن ورځې د درس موضوع مو ده توان. موږ راځو په توان باندې بحث کوو. نو تاسو په تېرو درسي ویډیوګانو کې کار باندې بحث وکړئ. موږ راځو توان باندې بحث کوو. د کار اجرا کول په واحد وخت کې عبارت له توان څخه دی. یعنې د دې لپاره چې مثلا ځینې کارونه چې مشکل کارونه وي په کوچنیو توانونو باندې نه اجرا کېږي، نو بیا هغه دی چې په غټو غټو توانونو باندې وسایل جوړېږي تر څو چې کار په اسانۍ سره اجرا شي. نو د توان په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو چې په تخنیک کې قوي وسایل جوړ کړو او د هغوی په واسطه باندې ځینې کارونه اجرا کړو، ځکه چې یو کوچنی ماشین یو کار نه شي اجرا کولی، که هر څومره انرژي مصرف کړي، که هر څومره وخت کار وکړي، خو هغه نه شي اجرا کولی. اما یو غټ ماشین په لږ وخت کې په لږه انرژي باندې هغه کار اجرا کولی شي. نو توان په تخنیک کې ډېر مهم شی دی، تر څو چې موږ ځینې فعالیتونه چې د کمزورو ماشینونو په واسطه باندې نه اجرا کېږي، هغه د قوي ماشینونو په واسطه باندې اجرا کړو. د توان لپاره راځو. د توان د تعریف په اساس باندې W توان مساوي کېږي که توان د P سره وښیو، P مساوي کېږي W تقسیم پر T باندې، یا کار په واحد د وخت کې، یا لیکلی شو چې P مساوي کېږي دلتا V دلتا W، یا د کار تغیرات په واحد د وخت کې پر دلتا T باندې دا مساوي کېږي په توان سره. اوس که چیرې راسو د دلتا W یا د کار د اجرا چې موږ تاسې مخکې ویل چې W مساوي کېږي په F ضرب د DS یا دلتا S. که چیرې د دې پر ځای قیمت وضع کړو د W پر ځای باندې F ضرب د دلتا S تقسیم پر دلتا T باندې. اوس د دې څخه لیکلی شو چې دا مساوي کېږي په F ضرب د دلتا S تقسیم پر دلتا T باندې، دلتا S تقسیم پر دلتا T باندې. که راسو P مساوي کېږي F قوه ضرب د دلتا S د فاصلې تغیرات په واحد د وخت کې دا خپل سرعت دی په V سره شوي په V، یعنې P مساوي کېږي F ضرب د V سره. یعنې که چیرې موږ د سرعت په اساس باندې توان په لاس راوړو، نو د قوه ضرب د سرعت مساوي کېږي د P یا د توان سره برابر دی. اوس له بله طرفه موږ تاسې د قوې په واسطه چې کار اجرا کوو، نو دلته په زاویې پورې اړه لري. که چیرې زاویه زیاتېږي یا کوچنۍ کېږي، یعنې که چیرې زاویه صفر وي خو د دې په موږ څخه استفاده کوو. اما که چیرې زاویه د صفر څخه زیاتېږي، نو بیا موږ تاسې لیکو چې P مساوي کېږي په V ضرب د F ضرب د کوسین الفا سره. یعنې که چیرې موږ تاسې په یو زاویه باندې یو جسم باندې قوه واردوو، نو دلته بیا د X د مرکبې څخه یا مثلا د کوسین د مرکبې څخه د قوې استفاده کوو او همدارنګه توان په لاس راوړو. راځو د توان واحد ته. دا چې مثلا توان د کار او د وخت د حاصل تقسیم څخه په لاس راځي. نو د کار لپاره موږ تاسې واحدات ویلي وو چې د کار واحد په علمي سیسټم کې ژول دی. نو د توان لپاره واحد ژول تقسیم پر د وخت لپاره واحد سیکنډ دی چې دا مساوي کېږي د واټ سره، چې دا البته په MKS سیسټم کې او په علمي سیسټم کې د کار واحد دی. که چیرې راسو په CGS سیسټم کې، د CGS په سیسټم کې د کار واحد چې دی erg دی تقسیم پر سیکنډ باندې، چې د دې لپاره مشخص نوم نشته. erg پر سیکنډ لوستل کېږي چې دا د توان واحد دی. او بل موږ تاسې د واحداتو عملي سیسټم لرو، چې په عملي سیسټم کې موږ تاسې د کار لپاره چې واحد په لاس راوړو کیلوګرام فورس ضرب د متر و، چې دا د کار واحد و. نو که پر سیکنډ باندې تقسیم کړو، نو دا په MKS سیسټم کې، البته په عملي سیسټم کې د توان واحد دی. او که چیرې په CGS سیسټم کې د توان واحد په لاس راوړو، نو هلته ګرام فورس ضرب د سانتي متر تقسیم پر سیکنډ باندې، چې دا په CGS سیسټم کې
البته په عملی سیستم کې د توان واحد دی او بله خبره که راسو دلته د توان واحد دلته د سرعت واحد متر تقسیم پر سکند دی او همدارنګه د قوې واحد نیوټن دی نو د دې څخه هم موږ تاسو کولی شو چې د توان واحد په لاس راوړو چې هغه په دې ډول باندې چې دلته د نیوټن پر ځای قیمت ولیکو متر تقسیم پر سکند ضرب د نیوټن کیلوګرام ضرب د متر تقسیم پر سکند په توان د 2 چې دا د نیوټن قیمت دی اوس که راسو دا په متر مربع سي پی مساوي سي توان واحد متر په متر کې متر په توان د 2 ضرب د تقسیم پر سکند په توان د 3 ضرب د کیلوګرام. اوس دا کولی شو چې یو بل کار وکړو چې دا د ژول د واټ له جنسه چې په لاس راوړو نو کیلوګرام ضرب د متر پر سکند مربع نیوټن ضرب د متر ژول کېږي که ډېر لاړ نه سو کیلوګرام ضرب د متر پر سکند مربع نیوټن کېږي او نیوټن ضرب د متر دا یې ژول تقسیم پر سکند مساوي ده واټ سره کېږي یعنې دلته هم د سرعت او د قوې د حاصل ضرب څخه د واټ په لاس راځي یا د توان هغه واحد په لاس راځي.